لنډه کیسه. دوه جنازې. یوه ورځ په 1 ساعت کې د یوې شفاخانې نه 2 جنازې راووتې. هغه یو د کمخونۍ په وجه د فشار خون په سبب مړ شوی و. د هغه جنازه 4 تنو په اوږو اخیستې وه. د ده په جنازې پسې بې حسابه لوی او واړه موټرونه روان وو. هغه یوه وینه نه درلوده، ځکه مړ شو. د دغه بل وینه زیاته شوې او تیزه شوې وه، ځکه یې ژوند ونه شو کولی. دوی دواړه مړه شول، مګر مرګونه یې یو راز نه وو او مرضونه یې بیل وو. یوه د نورو وینې هم څښلې وې او دې ته محتاج و چې ډاکټران یې له وجوده وینه وباسي. بل د چا خپله وینه نه وه پرېښې، بې وینې و. یو د افراط او بل د تفریط له کبله مړ شو. هغه چې فقیر و او په فقر دم مړ شو، د هغه له مرګه د باختر اژانس هېڅ خبر نه شو. د دې بل د مرګ اطلاع اخبارونو په ډېر تعصب سره راخیستې وه او د جرایدو مخونه یې په ماتم کې تور شول. دوی دواړه یو بادار او بل مزدور وو. څه موده پخوا ښاغلی بادار رنځور شو. ډاکټر د مزدور وینه د رنځور په وجود کې انجکشن کړه. د مزدور قوي وجود کمزوری شو او بادار په لږ وخت کې د هر راز خوراکونو په زور او د عیاشۍ په وجه په فشار خون مبتلا شو. چیرته چې دغه شان باداري او مزدوري وي، دغه شان کارونه کیږي او د یوه پر ځای 2 مري. یو کمزوری کول او بل قوي کول د دواړو په مړینه تمامیږي او د ظالم او مظلوم عاقبت همدا شان وي. په دغه شان مرګونو کې هم قاتل او هم مقتول شته، مګر زموږ پولیس او حاکمان پرې نه خبرېږي او داسې معنوي قتلونه له نورو نه دوی ډېر کړي دي. دلته دا عادت دی، که چا څوک په ټوپک وویشت یا یې په چړو وواهه، پوښتنه یې کېږي. مګر که چا د چا ډوډۍ وخوړه او هغه له لوږې مړ شو، دغسې قاتل ته سزا نه ورکول کېږي. دغه راز مقتول ته څوک شهید هم نه وایي. په رښتیا چې موږ ډېر ظاهر بین یو او حقایقو ته نه یو ملتفت. زموږ ډاکټران هم موږ غوندې دي او په دې نه پوهېږي چې اصلي مرض ظلم دی او حقیقي علاج عدالت دی.